په خوستنۍ ولسوالۍ کې د ګوخې سیمې شاوخوا 10 باغوانانو 15 کاله مخکې د بادامو 10 زره نیالګي کرلي چې اوس حاصلاتو ته نږدې شوي. دغه بزګران د خپلو باغونو پایله مثبته ګڼي او وایي که د کرنې ریاست او مرستندویه موسسې د نباتي درملو او محافظتي وسایلو په برخه کې مرسته وکړي، نور باغداران به هم د میوه لرونکو ونو کینولو ته وهڅول شي. او د اتلس شل کسانو باغونه دي، تقریبا چې وړه 10 زره سیبیټي دي. خو دغه میګ د موسسه دا غوښتنه ده چې نه مقصد داسې میګ ډېر ضرورت لري، دوایي ته ضرورت لري، مانه ته ضرورت لري، داسې میګ هر شي ته ضرورت لري. خو میګ یو سفر ټول مصرف خپل پکې یو سفر څه حاصل نه دی ورکړی، دا سخت لګ لګ کې دي. موږ دلته دوا ته ډېره اړتیا لرو چې دوا ته میګ لاسرسی نه لري چې موږ د بادامو ته دوا واخلو، ځکه تر اوسه پورې موږ په شخصي لګښت دا نیالګي کینولي دي، نه کومه موسسې نه کوم دولت زموږ سره مرسته کړې ده. په خوست کې د وچې میوې یو شمېر پلورونکي او دکانداران هم وایي چې د کورنیو بادامو قیمت ټیټ خو کیفیت یې لوړ دی. د دوی په خبره که د بادامو کرهنیزو باغونو ښه حاصلات ورکړل، په مارکیټ کې به یې بیې راټیټې او د خلکو پر لاسرسي به هم اغیز وکړي. مخکې موږ هم د وچې میوې کاروبار کوو، دغه بادام دغه نور وطني میوه‌جاتو چې هغه د زابل نه د غزني نه د کلات نه د کابل نه چې راوړو، هغه هم په وزن کې کم بوت راځي او هم کریا په موږ باندې زیات حسابېږي. که چیرې په خوست کې یا په تڼیو کې یا په بله ولسوالۍ کې چې خلک نور هم هڅه وکړي بادام وکاروي، حتی د موږ تاسو ځوانانو ته به هم د کار زمینه برابر شي او موږ تاسو ته به د بادام نور به هم هغه شي زیات شي او موږ ته به په بیه کې کم راشي، موږ به کم خرڅ کړو. خلکو دپاره دم یو زمینه ده چې برابر شي. دا خو ښه خبره ده، خوست دپاره خوست خلک دپاره ډېر ښه خبره ده. ناوید خوست ته راځي، ښه خبره ده. په بیه کې هم ارزاني راځي، کیفیت هم ښه دی د وطني سامان. د خوست د صنایعو او تجارت او خونې مسؤلین مني چې د دې ولایت په لرې پرتو ولسوالیو کې د بادامو ترڅنګ د نورو وچو میوو مثبت حاصلات ترلاسه شوي. د دوی په وینا هڅه کوي تر خپلې وسې تجارانو ته د بازار موندنې په برخه کې لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. خوشبختانه چې خوست اکثره ولسوالۍ غرنۍ ولسوالۍ د منګال او زدرانو او په نورو سیمو کې جلغوزي شته، د تڼیو په ځینو سیمو کې موږ ډېر جلغوزي صادروو. او دویمه کاتګوري کې موږ چارمغز د خوست وچې میوو هغه میوې دي چې پېژندل شوي دي او په ډېره اندازه سره خارج ته ځي. دغه هم د دې لارې نه ځي ترانزیت کېږي هند ته او د کراچۍ بندر له لارې نورو خارجي هېوادونو ته موږ د طریق په اوږدو کې هم صادرې کړي دي او دا صادرات اوس هم دوام. د خوست کرنې ریاست مسؤلین باغدارانو ته ډاډ ورکوي چې د نباتي درملو، حیواني او نباتي سرو، پروسس او نورو اړوندو برخو کې ورسره همکاري کوي او له خپل توان سره سم به مسلکي ترینینګونه هم ورته برابر کړي. موږ د ځان د مکلفیت بولو چې هیوادوالو ته چې په هر بخش کې سوي هغه سهولتونه رامنځته کړو او رامنځته کړي مهم دي. خصوصا دغه هیوادوالو دغه ځوانانو ته چې د بادامو ونې کرلې دي او باغونه کرلې دي، یا د مټکو باغونه کرلې دي او یا زیتون کرلې دي او یا موږ دې ته متوجه کړي دي چې دا باغونه تاسې فعال کړي، نو دا د موږ مکلفیت ته، دا د موږ مسؤلیت ته. په هر بخش کې موږ ورته آماده یو، که د دوا ضرورت وي، که د سرې ضرورت وي، که د پروسس ضرورت وي. د خوست په یو شمېر سیمو لکه د بادام باغ او میلمه کوټ په نوم ساحو کې پخوا هم د بادامو ونې کرل شوي وې، خو د خلکو او حکومت د نه پاملرنې له امله یې سمه ساتنه نه ده شوې. د متخصصینو په باور که د باغدارانو هڅې دوام وکړي او د حکومت او مرستندویه موسسو ملاتړ ورسره مل وي، نه یوازې به د بادامو حاصل ډیر شي بلکې د خلکو پر اقتصاد به هم مثبت اغیز ولري او خوست به د وچې میوې د تولید یوه مهمه منبع وګرځي.